ولسمشر محمد اشرف غني ویلي چې له ټاکنو پرته به واک هیڅ چاته ونه سپاري. د چارو یو شمېر کارپوهان د ولسمشر غني له لوري راتلونکي منتخب جمهور رئیس ته د واک پر سپارلو ټینګار مهم ګڼي او په دې برخه کې د جدیت څخه د کار اخیستلو غوښتنه کوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غني له CNN شبکې سره په خپله تازه مرکه کې ویلي چې یوازې انتخابي حکومت ته به واک وسپاري. هغه ویلي بنسټیزه موخه یې دا ده چې واک به هغه چاته سپاري چې د خلکو په خوښه او د ټاکنو په پایله کې راشي. نوموړي همدارا زیاته کړې چې افغانستان د پاکستان سره یو دایمي مشکل لري چې هغه ترهګرو ته د پټنځایونو ورکول دي. یو شمېر حقوق پوهان وایي قانوني حکومت او منتخب جمهور رئیس ته د واک سپارل د اساسي قانون د 18مې مادې له مخې یو شرط دی او له دې پرته د واک انتقال د اساسي قانون نقض او د هیواد پر وړاندې خیانت ګڼل کیږي. دوی وایي منتخب ولسمشر ته د واک سپارلو په اړه د ولسمشر غني تازه دریځ د ستایلو او د قانون مطابق دی. د اساسي قانون 18مه ماده په دې ټینګار کوي چې کله د رئیس جمهور کاري موده پوره شي او انتخاباتو د لارې بله منتخبه اداره رامنځته شي باید واک هغې ته وسپاري او که چیرته واک یو منتخبه ادارې ته ونه سپارل شي نو اساسي قانون نقضیږي او د بلې خوا په هیواد کې ګډوډي رامنځته کیږي. د چارو یو شمېر نور کارپوهان بیا وایي ولسمشر غني د خپل لرلید له مخې د حکومت د قانوني انتقال په اړه څرګندونې کوي ځکه پوهیږي که واک په قانوني توګه انتقال نشي نو هیواد به د سخت بحران سره مخ شي. دوی وایي چې د نظام ړنګول د تیرو ترخو تجربو تکرار دی او ولسمشر غني د دغو ترخو تجربو د تکرار د مخنیوي په موخه مقاومت کوي. ولسمشر اشرف غني ټینګار د واک لیږد په جمهوري ډول باندې زموږ د نظره یو مفید او ښه عمل دی ځکه د افغانستان تیر تاریخ ته په کتو سره د واکونو لیږد په موقتي ډول یا غیر قانوني ډول چې کله انتقال شوي دي په هیواد کې جنګونه او ملک توافي ډلې رامنځته شوي دي. نو د اشرف غني ټینګار په واک باندې د واک لیږد په جمهوري ډول باندې د افغانستان د خیر او د ثبات سبب دی. په ټولنیزو رسنیو کې هم د ولسمشر غني د خبرو په اړه بحثونه شوي او کاروونکي وایي چې د نظام ساتنې او راتلونکي منتخب جمهور رئیس ته د واک سپارلو په اړه د حکومت دریځ په حق دی. ولسمشر غني په داسې مهال د واک پر انتخابي لیږدونکي ټینګار کوي چې طالبانو ویلي د افغانستان د راتلونکي نظام په اړه پریکړه به د دوحې په مذاکراتو کې کیږي.